که غواړئ خوندور سیکس ولرئ نو په کوس باندې ورته دا شی ووهئ. سلام دوستانو، په یوه نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که غواړئ خوندور سیکس ولرئ نو په کوس باندې واسلین ووهئ، ځکه دې سره مو میرمن هم ژر انزالېږي. که سم معلومات غواړئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو، واسلین ډېر یو ضروري شی دی او په هر کار کې ترې کار اخیستل کېږي. نو په دې ویډیو کې تاسو ته د واسلین په واسطه شرمګاه تیارولو طریقه ښیم. دوستانو، داسې طریقه چې په 2 دقیقو کې ښځه خلاصه شي او د واسلینو په واسطه کولی شو خپل کوتک یعنې غیم غټ او ډبل کړو. نو راځو د واسلینو استعمال په کوس باندې څنګه ده. لومړی داسې وکړئ میرمنې سره د مینې محبت خبرې وکړئ او بیا په خپل لاس ترې پرتوګ وباسئ چې دې سره د میرمنې شوق زیاتېږي. شونډې یې ترې وروئ، سینې یې ترې وروئ تر څو ښځه سمه ګرمه شي او بیا یوه قاشوغه واسلین راواخلئ، د ښځې شرمګاه ورسره غوړه کړئ او ویې سولوئ. د شرمګاه پورتنۍ حصه هم ورسره وسولوئ. دې سره ښځه سمه ناقراره کېږي او د غین ژر ننوتلو غوښتنه کوي چې ژر یې ننباسئ او ښه یې ورکې ووهئ. په دې وخت کې خپل کوتک هم ورسره غوړ کړئ او شرمګاه کې یې ننباسئ او 2-3 ځلې سم زور ورکړئ چې د کوتک سر مو د میرمنې له رحم سره ولګېږي. دې سره مو ښځه خلاصېږي او سکون ورته ورځي. په سیکس کې د میرمنې خلاصول ضروري ده، ځکه سیکس میرمن له هر قسم جسمي او جنسي ناروغیو څخه ساتي. ښه سیکس او ښه ژوند ولرئ. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ضرور ووهئ تر څو زموږ له راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر شئ. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتل.